أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نو کله چې الله غواړي نو مؤمنان غالب کوي، او کله چې الله نه غواړي نو کله کله عاجزي تور الله تعالی مسلمانانو ته شکست ورکوي، کله کله ازمیخ راولي، او په دغه ازمیخ کې هم د الله حکمتونه وي، کره او کوټه معلوموي، صادق مومن او کاذب مومن معلومي. نو کله کله ازمیخت هم راولي، دا نه دي ویلي چې همیشه به تاسو غالب وي. او دویمه معنا دا ده چې ولا تهنو، سستی مه کوئ په جهاد کې، ولا تحزنو، او مه غمجن کیږئ پاغ تکلیف باندې چې تاسو ته ورسېدو. وانتم الاعلون، تاسو به اوچت یې په قیامت کې. ان کنتم مؤمنین، که چریه تاسو مؤمنان. عارضی شکست الله درکو، عارضی تکلیف تاسو ته ورسېدو، حوصلې مه بایلئ او مغمجن کېږي، ځکه په ورځ د قیامت کې د الله په دربار کې تاسو به غالب یې. که تاسو مؤمنان یې او په ایمان باندې کلک یې، د رسول الله په اطاعت باندې کلک یې، نو غلبه او فایده به تاسو ته ملاویږي، ستاسو په مقابله کې کافرو ته به نه ملاویږي. نو مه خفه کېږئ. او غزوه احد کی او یا تنا صحابه هغه شهیدان شوي، او بعض صحابه زخمیان شوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک یو ټوکړه شهید شوی و، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم اطهر باندې بعض زخمونه راغلي. نو الله وی په دې مه خفه کېږئ، په دې مه خفه کېږئ. ولې؟ ځکه چې څنګه زخمونه نن تاسو ته ورسېدل، نو دغه شانتې زخم د کافرو ته هم تاسو رسولی وو. نو کافرانو همت نه دی بایللی، هغه تاسو سره مقابله جاری ساتي. نو تاسو همت مه بایلئ، مقابله جاری ساتئ. نو فرمای ان یمسسکم قرح، که چرته رسیږي تاسو ته زخم، نو فقد مس القوم قرح مثله، پس بېشکه رسېدلی د قوم د کافرو ته زخم، مثله په شانتې د دې زخم ستاسو. کافرو ته مسلمانانو چې کوم تکلیف رسولو هغه ډېر و، او مسلمانانو ته چې کوم تکلیف کافرو رسولو هغه لږ و په احد کې. غزوه بدر کې مسلمانانو اویا تنه د مشرکینو وجلي وو، او اویا تنه قیدیان کړي هم.
او غزوه احد کې صرف او یا تنا مسلمانان هغه شهیدان شوي او الله دلته وایي چې که تاسو ته زخم رسیږي نن په احد کې تاسو زخمیان کېږئ تاسو ته تکلیف رسیږي نو دغه شان ته زخم او تکلیف تاسو د کافرو ته هم رسولو په بدر کې نو دا تشبیه دا په عادت کې نه ده بلکې دا تشبیه دا صرف په نفس تکلیف کې ده چې څنګه تکلیف نن تاسو ته ورسېد نو داسې تکلیف تاسو هم دې ته رسولی وو او باقي مسلمانانو چې کوم تکلیف رسولی وو هغه ډېر وو او مشرکینو چې کوم تکلیف رسولی وو هغه لږ وو نو عادت کې تشبیه نه ده دا عادت په لحاظ سره مسلمانانو ډېر ورته تکلیف رسولی وو او مشرکینو د عادت په لحاظ سره لږ مسلمانانو ته تکلیف رسولی وو نو تشبیه په نفس تکلیف رسولو کې وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ او الله وی دا ورځې د فتح او د شکست وی دا مونږ ګرځو بین الناس په منځ د خلکو کې کله یو فتح ورکو او کله بل فتح ورکو کله یو شکست ورکو کله بل شکست ورکو دا ورځې د فتح او د شکست الله وی موږ ګرځو را ګرځو نو مخکې تاسو له په بدر کې فتح درکړه مشرکینو ته شکست ورکو او نن په احد کې هغوی له عارضي طور فتح ورکړه او تاسو له عارضي طور شکست درکو او بیا حالت بدل شو مستقل الله تعالی فتح تاسو له بیا درکړه هغوی پورا فتح حاصل نه کړه دغه شان دا ورځې د فتح او د شکست الله وی موږ اړو راړو او دا کار موږ الله وی کوو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ دې دپاره چې معلوم کړي الله پاک هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی په میدان کې الله ته خو هر څه معلوم دي خو الله وی دا کار زه کوم کله مؤمنانو ته فتح ورکوم کله کافرو ته فتح ورکوم ازمیخ راولم په مؤمنانو نو په دې کې حکمت دا دی چې زه معلوم کم په میدان کې هغه کسان چې چا ایمان راوړی دي چې دا واقعي کره مؤمن دی او معلوم کم هغه کسان چې چا ایمان راوړی دی خو هغه کوټه دی منافق دی نو هغه معلوم کړه نو دا د کره او کوټه د معلومولو دپاره الله وایي زه دا کار کوم او دویمه معنا دا ده چې علم نه مراد څه دی علم نه مراد هغه ظاهرول دي ښکاره کول دي نو مراد دا دی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ دې دپاره چې ښکاره کړي الله پاک هغه کسان چې چا ایمان راوړی دی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ او الله وګرځي بعض ستاسو نه شهداء شهیدانو کله کله الله تعالی ازمیخ راولي مسلمانان د سخت سره مخامخ شي نو په دې کې د الله تعالی حکمت یو خدا چې کرو کوټه الله معلوم کی چې څوک په دې سخت کې اوس کلک دی او څوک په دې سخت کې تخت الله معلوموي او دویمه دا ده چې الله تعالی بعضې مؤمنانو ته د شهادت درجه ورکول غواړي
نو الله وی دا سخت مې دې دپاره راوسته چې ښکاره کم کره او کوټه مؤمنان او دارنګې بعضې مؤمنانو ته د شهادت درجه ورکړم نو دې کې هم خیر او والله لا يحب الظالمین او الله نه خوښوي ظالمان دا څه نه ووې دا دې دپاره ووې چې دا خیال ونه کړې چې غزوه احد کې عارضي طور تاسو باندې سخت راوسته نو ګنې د الله دا ظالمان خوښ دي نه د الله ظالمان نه دي خوښ د الله مؤمنان خوښ دي خو عارضي طور دا سخته چې راوسته نو دا د نورو حکمتونو په وجه باندې راوسته او دا د بعضې کمزورو په وجه باندې راوسته نور ظالمان د خدای خوښ نه دي خدای ظالمانو سره محبت نه ساتي او دویم حکمت دا دی ولیمحص الله الذین آمنوا دې دپاره چې الله پاک کی او صفا کی هغه کسانو لره چې ایمان یې روړی دی د هغې مشق د سختو سره وشي او دا سخت دا برداشت کی چې زړه یې کلک شي او د بوزدلۍ نه او د کمزورۍ نه دا زړه پاک شي نو دا د مؤمنانو د کلکولو دپاره الله وی کله کله زه سخته راولم او دا سخته احد کې راوسته یمحص د تمحیص نه او تمحیص وی تطهیر ته او تصفیې ته وی پاکولو ته وی او صفا کولو ته وی نو دا سخته د احد الله وی دې دپاره مې راوسته چې زه صفا کم او پاک کم هغه کسانو زړونو لره چې چا ایمان روړی دی چې آینده دپاره دې د سختو سره مخته شي او مشق یې وشي چې بیا دپاره دې په سختو کې کلک ودرېږي دې کې هم ښه ټول عمر چې سړی د مزو سره عادت وي هغه سخته نشي برداشت کولی نو کله کله د تربیت دپاره سخت هم پکاري چې سخته سړی برداشت کی او سخته په چا باندې راولي چې هغه د سختو سره مخته شي نو دې کې دا حکمت دی او بل حکمت دا دی چې الله عارضي طور باندې سخت راوسته او بیا فتح ورکړه ويمحق الکافرین دا دې دپاره چې ختم کړي الله کافرانو لره مؤمنان کلک شي او بیا کافر د هغې په نتیجه کې څه کې ختم کړي الله دا حکمت دی او ورپسې بیا د ترغیب الی الجهاد دپاره بیا فرمایي جهاد ته ترغیب ورکړي نو فرمای ام حسبتم آیا ګمان کوئ تاسو ان تدخلوا الجنه چې داخل بشئ تاسو جنت ته بس کلمه مو ویلې ده او جنت ته به لاړ شي دا ګمان کوئ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم او حال دا دی چې تر اوسه پورې نه دي معلوم کړی الله پاک یعنی نه دي ښکاره کړی الله پاک هغه کسانو لره جاهدوا منکم چې هغې جهاد کړی دی ستاسو نه ویعلم الصابرین او نه دي معلوم کړی صبر کوونکو لره چې څوک په میدان جهاد کې کلک پاتې مطلب یې دا دی چې بې د جهاد نه جنت نه ملاویږي کوشش بکې محنت بکې کړاو بکې مال او جان به د الله د رضا دپاره لګې هله به جنت ملاویږي یوازې په پستو بسترو په خوب باندې جنت نه ملاویږي او الله به دې ګوري په میدان کې چې ته کلک پاتې کېږي او که نه ته میدان جهاد ته اړ ورځې نه هله به جنت ته ځي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نمونه وي
الله په سخت راوستي دي او ټول سخت برداشت کړی دي. ځکه نن موږ د هغې قصې خلکو ته کوو او مسلمانان یو بل ته کوو چې دا نمونې دي. د دغه نمونو په شان د نمونه جوړېدل غواړي، هله به ایمان کامل کي. مونږ خو نن د 100 روپو دپاره خپل ضمیر خرڅوو، 100 روپو دپاره خپل ضمیر خرڅوو. په دې الیکشن کې به مسلمان راشي، څنګه چل دی صاحب؟ ښه چل دی. اوټ در کوم خو که 2 کیلو غوړي رالاخلي اوټ در کوم. دا ما اوس ولیدل. نو صاحب 2 کیلو غوړو باندې هغه خپل ضمیر خرڅوي، ګواهي خرڅوي، امانت خرڅوي. مسلمانانو ته کب ښکاري دا کارونه. د دنیا کار به هم د الله او د الله د رسول په طریقه باندې کوي او د دین کار به هم د الله او د الله د رسول په طریقه باندې کوي. هله به صحیح مؤمن وي، هله به متقي او پرهیزګار وي. نو دارنګې دا که د دنیا کار څوک ګڼي نو ټیک ده، د دنیا کار به وګڼي، خو دا به هم د دین په طریقه کې، سیاست به هم د دین په طریقه کې، حکومت به د دین په طریقه کې. دا نه چې سیاست کې ته آزاد او جماعت کې ته صحیح پابند دی. داسې اسلام ما ته نه دی معلوم. د دې وجې نه زمونږ دا خبرې هم په دې خلکو بل شان لګي چې دا خو په خپل درس کې د سیاست خبره کوي. نو سیاست به ولې ته د اسلام نه بار کې، حکومت به د اسلام نه بار کې، ته څنګه مسلمان؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاست نه دی کړی، ته به د هغه په طریقه سیاست نه کوې. که نه ستا سیاست به ازادي او د پیغمبر خدا هغه به پابند دي. د اسلام چې څومره د انسان د ژوند شعبې دي نو د اسلام هغومره هدایات دي د هغې په باره کې. یو سکنډ یو منټ له مؤمن آزاد نه دي. د الله او د الله د رسول د هدایاتو پابند دي، هر وخت دی پابند دي. غم کې هم پابند دی، خانه کې هم پابند دی، جلسه کې هم پابند دی، جلوس کې هم پابند دی، اوټ اچولو کې هم پابند دی، او دارنګې سیاست او حکومت کې هم سره پابند دی. ازادي نشته. ازادي د کافر دپاره ده. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د کافر دپاره جنت دی، هغه آزاد دی، چې څه خوښ یې هغه به کوي. مؤمن دپاره دا جیل خانه ده، دی به هر وخت پابندو کې دننه ژوند تېروي. دا خو نن موږ ځان آزاد کړی دی. بس یو مونځ هم طبیعت مني نو پابند وي، او دغه مونځ چې هم طبیعت نه مني نو هغې کې مزه وي. یاره نن مې وي طبیعت ښه نه دی، نه یې کوم نو بس نه یې کوي. او څوک یې ډو همیشه نه کوي، پوه شوې. او چې د چا طبیعت مني نو د طبیعت مطابق یې کوي. او څنګ دېړه مني هغه شانتې مونځ کوه، که جمع سره کوې او که ځان له کوې. دا اسلام نه دی، دا مسلماني نه ده، دا اقامت الصلاة نه دی چې د مؤمن متقي نښه ده. ویقیمون الصلاة، اقامت الصلاة دی ته وایي چې پابندۍ سره به مونځ کوې، جمع سره به مونځ کوې، خشوع او خضوع سره به مونځ کوې. د ارکانو خیال به ټول ساتې، د سننو خیال به ساتې، د مستحباتو خیال به ساتې، او پابندۍ سره به د الله تعالی مونځ کوې. داسې لرګی خو نه دی چې الله وایي ویې درول نو ته به یې راوالې او نیغ به یې ودرېږي. دا خو یو معنوي شی دی، یو عمل دی، او عمل ته چې د اقامت نسبت وشي نو مراد ترې کامل کول وي. پوره پوره به یې کوې، او پوره پوره کول څه دي؟ جمع سره به کوې، جمع واجب ده. او پوره پوره کول څه دي؟ 5 وخته به کوې، پابندۍ سره به کوې، او د ټولو واجباتو، فرایضو، سننو او مستحباتو ټولو خیال به پکې ساتي. او موږ ترې نه ګپ جوړ کړی دی، پوه شوې. په خپل طبیعت باندې مونځ دی، ګاګ راشي نو بس مونځ ورته پرېږدو.
ځکه چې دا ګاه خو بیا وي نه راځي او مونځ خو خیر دی بیا وکېږي نو دا خو د مشرکینو هغه کار دی غله به یې دوه ټوکي کړه وایي دا یو د باباګانو شو دا بل د خدای شو د خدای هغه غلې نه به چې د باباګانو هغې ته لاړه وي خدای غلي دی خیر دی خو چې د باباګانو هغه غلې نه به لږه د خدای هغې ته لاړه نو هغه به یې ترې جدا کړه دا فقیران دي دا لوبې او ټوکې دا د مسلمانانو طریقه نه ده دا د مؤمنانو طریقه نه ده د صحابو قصې دې دپاره یو بل ته بیانوو چې عمل پې وکړو که عمل پې نه کوو نو ګورې دا بیان هسې بې پیدې دی دا بې پیدې دی قرآن وایو نو عمل دپاره وایو عمل به پې پوره پوره کوو او عمل بالا راځي چې الله وایي جنت ته بالا ځئ چې مجاهد جهاد فی سبیل الله کې او جهاد نه مه یریږئ یوازې جهاد د تورې ته نه وایي چې توره راواله سټونه وخلي جهاد جدوجهد ته وایي کوشش ته وایي محنت ته وایي کړاو ته وایي د الله د دین دپاره کړاو کوئ او د الله دین سره قرآن او سنت دی نو د قرآن او سنت د بالادستۍ دپاره او د قرآن او سنت د اشاعت دپاره او د غلبې دپاره الله وایي کار چې کوې هله به جنت ته ځي یوازې په کلمو جنت ته نشي تللی او په وظیفو نشي تللی دا ترغیب ورکوي چې سختې به راځي دا سختې به برداشت کوې نو هله به جنت ته ځې ترغیب الی الجهاد ام حسبتم آیا ګمان کوئ تاسو ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم او حال دا دی چې لا نه دي ښکاره کړی الله پاک هغه کسان چې هغې جهاد کړی دی ستاسو نه ویعلم الصابرین او نه دي ښکاره کړی الله پاک صبر کوونکي چې په میدان جهاد کې کوم کلک پاتې کي آیتونو باندې سوچ کوئ نو د دین د محنت او د دین د جدوجهد جذبه به پیدا کېږي چې جنت غواړو نو جنت په دې ملاوي هسې نه ملاوي ولقد كنتم تمنون الموت او بېشکه وې تاسو اے مؤمنانو اے صحابو تمنون الموت چې تاسو آرزو کوله د مرګ آرزو د مرګ خو جایز نه ده نو څه معنا ده آرزو د شهادت او د شهادت آرزو دا جایز ده غزوه احد ته چې مسلمانان تلل بهر نو هغې وی چې موږ میدان کې جنګ کوو د کافرو سره او که موږ ته درجه د شهادت ملو شوه نو ډېره به ښه دا آرزو ما خو وی زموږ په شان دي نه وو که نه مونږ خو تښتو د داسې ځای نه چې کوم ځای کې مال لګي او کوم ځای کې زمونږ جان لګي هغې نه تښتو خو صحابه خو زمري وو نو چې صحابه زمري وو نو هغې به هر وخت د شهادت په آرزو باندې څه وو هغې باندې به پابند وو شهادت آرزو به کوله د شهادت آرزو به کوله نو د شهادت آرزو به غوښتله هر وخت کې نو الله هغې ته اشاره کوي ولقد كنتم بېشکه تاسو تمنون الموت چې تاسو آرزو کوله د مرګ او د شهادت من قبل ان تلقوه مخکې د دې نه چې تاسو ملاقات وکړئ د دغه شهادت سره د دغه مرګ سره فقد رأیتموه پس بېشکه ولید تاسو دې مرګ لره دا مرګ ولید که غزوه احد کې خو ډېر سخت حالت راغی داسې حالت راغی چې صحابه تتر بتر شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سوا د محدودې چند صحابو نه ټول چې کوم دی نو خوار شو دغه یو څوک پاتې شو محدودې چند صحابه پاتې شو په شمېر باندې نو ټول خوار شو وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو قتل یو بل ته تاسو قتل ولا تهنوا او سستی مکوئ په جهاد کې ولا تحزنوا او غم مکوئ په هغه تکلیف باندې چې تاسو ته ورسېدو وانتم الاعلون او تاسو به اوچت یې
تاسو به غالب یې ان کنتم مؤمنین که چریه تاسو مؤمنان الله د سره مرګره ای یمسسکم قرح کو رسیږي تاسو ته زخم نو فقد مس القوم قرح مثلو پس بشکا رسیدلو قوم کافرانو ته قرح مثلو زخم پشانته د زخم ستاسو وتلک الایام او دا ورځې چې دي د فتح او شکست نو دا ویلوها من ګرځو را ګرځو دی لرا بین الناس پمیز د خلقو کې وليعلم الله الذين آمنوا او دا دې د پاره چې ښکارا کې الله پاک هغه کسانو لرا چې ایمان وروړي دي یعنی فعل الله ذلك الله دا کار کوي دې د پاره وليعلم چې ښکارا کې هغه کسان چې چا ایمان وروړي دي ويتخذ منكم شهداء او وګرځي بعض استاسو نا شهیدان والله لا يحب الظالمين او الله محبت نکي د ظالمانو سره وليمحص الله الذين او دې د پاره چې الله پاک کی او صفا کی هغه کسان لرا امنو چې ایمان راوړي دي د سنه پاک او صفا کی د بوز دلینا د به همتینا د دې زړه کلک شي سخت سره مختشي ويمحق الكافرين او کله تاسو ته غلبه درکړي دې د پاره چې ختم کی کافرانو لرا ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه چې داخل بشئ تاسو جنت ته ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او حال دا دې چې تر اوسه پورې نه د ښکار کړي الله پاک هغه کسان چې هغه جهاد کړي دي منکم تاسو نه ويعلم الصابرين او نه د ښکار کړي الله پاک صبر کوونکو لرا ولقد كنتم بشك تاسو تمنون الموت چې تاسو ارزو کولا د مرګ من قبل ان تلقوه مخکې د دینا چې تاسو ملاقات کو د مرګ سره فقد رأيتموه پس تاسو ولید د مرګ لرا وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو قتل یو بلتا الحمد لله